السلام علیکم ملګرو، احسان الله سراج د اسراج چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نننۍ ویډیو مو په دې باره کې ده چې تاسو د یوټیوب ویډیو کله یوټیوب ته اپلوډوئ، نو هغه به تاسو بیا په کومه طریقه او کوم مواد به استفاده کوئ او کومه چې د یوټیوب د پالیسۍ خلاف ونه ګرځي، ستاسو ویډیو بیا کاپي رایټ کلیم یا سټرایک باندې رانیسي. نو د دې دپاره زه تاسو ته د اول دا درته ښیم چې تاسو به هېڅ موزیک یا نعت ویډیو هر څه چې وي هغه به تاسو خوندي یعنې د خوندي لارې څخه به یې تاسو استفاده کوئ. نو زه راځم د دې دپاره به زه تاسو ته لارښوونه وکړم تر څو پورې تاسو په دقیقاً دغه ویډیو درسره وګورئ. په راروانو ویډیوګانو کې زه انشاءالله تاسو ته پوره معلومات درکوم چې تاسو څنګه د یوټیوب څخه ویډیوګانې هلته اپلوډوئ او شرایط یې پوره کوئ او څنګه په هغه کې کار کولی شئ. ډېری ځوانان انلاین سره یو داسې نور سیستمونه مخته وړي، خو د هغه بې باوره دي، خو تاسو چې دایما کار وکړئ ستاسو د ټول عمر لپاره دغه ستاسو د خوارۍ ټیکه کېدلی شي، ځکه بیا تاسو همدغه اکاونټونه او دغه یوټیوب او ټیک ټاک او دغه شیانو څخه به پیسې لاسته راوړئ او دا به دایما ګټوي، نو دا به ستاسو په خوارۍ او ستاسو په زحمت پورې اړه لري. نو زه راځم د دې لپاره ګورئ دوستانو زموږ سره یوټیوب سټوډیو ده. نو یوټیوب سټوډیو باید موږ راخلاص کړو. یوټیوب سټوډیو چې تاسو کله راخلاص کړئ ګورئ دې کونج کې دلته زه راځم ډیټا آن کوم. کله چې ما ډیټا آن کړله بیا به ګورئ بېرته یوټیوب ته دغه د سټوډیو ته راځم. ګورئ دې کونج کې دغه نشان چې تاسو په لوست دغه ځای کې به تاسو دلته د میوزیک راواړوئ، خو که چېرې تاسو دلته نه رااړوئ نو بیا به تاسو راسئ دغه ګوګل کې به تاسو ولیکئ کروم براوزر کې زه لیکمه دلته دې ځای کې به زه ولیکمه یوټیوب سټوډیو. ګورئ دغه چې تاسو کله سرچ کړئ دغه یوټیوب سټوډیو تاسو ته راوړئ، دغه ځای کې به تاسو راسئ خپل موبایل چې دی هغه به ډیسکټاپ ته واړوئ، براوزر ډیسکټاپ موډ ته به یې واړوئ. چې تاسو کله ډیسکټاپ موډ ته واړوه نو بیا تاسو ته دغه اولنی کې دغسې یو صفحه درته معلوموي، دغسې یو صفحه کې به تاسو بیا کلیک وکړئ. ګورئ دغه ځای کې زما یوټیوب سټوډیو راخلاصه شوله. نو کله چې تاسو یوټیوب سټوډیو راخلاصه شوله اوس دې ځای کې ګورئ زما ټول معلومات هم دغه ځای کې دي موجود. نو بیا تاسو دې کونج کې به تاسو داسې راسئ دې ځای کې دغه ځای کې دوستانو دا ملګري دا ځای به تاسو ورباندې کلیک کړئ، دا ځای وینئ چې تاسو کله ورباندې کلیک کړئ بیا به ورته انتظار سي. زه صفحه کوچنۍ کوم نو بیا تاسو ته دغه اډیو تاسو ته مکمل راوړئ. ګورئ دوستانو دا اډیو د ګوره میوزیک دی، نو دغه ځای څخه بیا تاسو میوزیک استفاده کولی شئ. که چېرې تاسو بغیر د دغه ځای څخه نور داسې څه دغه استفاده کړله یا اډیو داسې مواد ده نو بیا ستاسو کوم یوټیوب هغه به کلیم راوي، سټرایک به رانه وي، کلیم یا داسې نور مشکلات سره ستاسو ویډیو مخ کېږي. نو د دې دپاره به تاسو له دغه ځای څخه میوزیک ډاونلوډوئ، بیا به په خپل ویډیو کې استفاده کوئ. بیکګراونډونه هم تاسو ته بیا زه په راروانو ویډیو کې تاسو دغه ښیم چې تاسو څنګه هغه بیکګراونډ یا هغه د ویډیو ستاسو د خبرو سره څنګه تاسو ایډیټ کولی شئ، ویډیو راخیستی شئ. هغه هم داسې رسما ویب سایټونه شته، نه داسې چې تاسو ته نور موادونه بیا کاپي رایټ سره مخ کېږي ستاسو ویډیو، بیا هغه به تاسو خواري به تاسو ورباندې کښلې وي او پیسې به یې بل چا ته ځي. نو زه راځم دغه زموږ څنګه دې ځای څخه ډاونلوډ دا چې تاسو کله ورباندې ووایاست دوستان دغه ځای کې ګورئ ملګرو
نو تاسو کولای شئ زموږ سره همدا ډاونلوډ سوله په همدغه طریقه باندې ګورئ چې تاسو هر یو دانه ډاونلوډوئ له ځان سره دغسې صفحه به یې کوچنۍ کوئ ګورئ ستاسو سره دا ډاونلوډېږي. اوس که چیرې تاسو غواړئ بل یو ډاونلوډ کړم دغسې دا ورباندې اوس یو خوندوره او جالبه طریقه وه. نو بیا بله ویډیو په دې باره کې به زه تاسو ته انشاءالله د کوم چې کوم مواد تاسو بیا د ویډیوي شکل باندې خپل ویډیو کې ځای پر ځای کېږدئ، بیا تاسو انشوټ او دغه رقم نوکیپ کټ او نور برنامو کې به تاسو څنګه یو ویډیو جوړولی شئ. نو هڅه دا وکړئ دوستانو چې خپل ځان ته ټیک ټاک آیډي ولرئ، یوټیوب آیډي ولرئ، ځکه په اول کې به شرط درته مشکله وي چې شرط یې پوره کوئ. نو چې کله مو تاسو د دې شرط پوره کړئ په کال 2 کاله دغه ناسم باور و چې خلکو به ویل یوټیوب که چیرې په وروستۍ 12 میاشتو کې تا شرط پوره نه کړل نو ستا یوټیوب باطل دی. نه، یوټیوب هر کال 319 ورځې که څو ورځې دوی ورته انتخاب کړي دي د یوټیوب شرایط لپاره چې که چیرې ته په هر کال کې دغه 12 وروستیو میاشتو کې ته دا شرایط پوره کړې ښه خبره ده. که چیرې پوره نه شول بېرته هغه کوم ټایمر چې دی هغه به بېرته له سر نه شروع کېږي، هغه کمیږي بېرته د نوي کال سره د فعالیت سره به ته هغه شرط پوره کوې. مهمه خبره تاسو ته دا ده، زه تاسو ته انشاءالله پوره ویډیوي کورس درته جوړوم په همدغه یوټیوب باره کې او ټیک ټاک او نور اکاونټونو. د دې ګټه تاسو ته دایما ده، کوشش وکړئ نه دا چې پرې ویبسایټونه او داسې نور دغه کوي بیا پانګونه پکښې وکړي او تاوان یې وکړي. نو د دې دپاره دا ښه دی چې تاسو خپل یوټیوب او ټیک ټاک او اکاونټونه ولرئ او خواري ورباندې وکاږئ، زحمت وکاږئ. ډېره مننه، تر بلې ویډیو پورې ښه چارې او ښه وخت.